ماشاءالله ډېر ښکلی ډیزاین یار په دې کې خو د هغې نه سیوا حد پې کړی دی ډېره زیاته مزه کوي یار سلامونه رونو راغلی ما تیمرګرې ته د سعودي عرب یو مسافر دی په وټساپ یې راسره رابطه کړې ویل استاذي زما د کور رګړۍ ده وې کا رګړۍ مې وله کړې خو دا کور یې زما ډېر زیات خوښ شو ما ویل چې یاره زه ته خپله ویډیو جوړه کړم او یوټیوب باندې د دوستانو سره شریکه کړم ویډیو به لازمه مخکې شیر کوئ او پورا کور وزټ درته کومه کمرو 3D کلر یې کړی د 3D ډیزاینونه پکې کړي ډېره زیاته مزه کوي خو ویډیو به مخکې شیر کوئ نو ماشاءالله تاسو یې لیدلی شئ چې په چارجه باندې ډېر ښکلی ډیزاین او ډېر زیات مزیدار حد په کور باندې کړی الله پاک دې ولې نصیب کړي هر یو سړي له چې مخې ته دا ویډیو ورځي نو همیشه لپاره د بل کور ته خوشحالېږئ ځکه چې د یو مسافر رور کور دی او ډېر زیاته محنت او خواري په سعودي عرب کې کړی او خپلو بچو له ډېر ښکلی کور جوړ کړی دی نو په سیلینګ باندې ماشاءالله ښکلې خواري کړې ده او لاندې چې کومه رګړۍ وله مونږ وکړو ډېر زیات مزیداره مکمل سپیشل کیمیکل پالش عمله وکړه 3D ډیزاین په ماربلو کې کړی ځکه ډېر زیات خوښ دی خو د کس د 3D شوقي دی د دې په وجه په کمرو کې هم 3D کلرونه کړي دي نو ډېره زیاته مزه کوي زما خو والله دا کور ډېر زیات خوښ و تاسو په کمنټس کې وایئ چې ستاسو خوښ دی او که نه اوس راځئ دا کمرې درته یو کمرې کلر درته ښیم چې څنګه کلرونه پکې کړي دا یو ولنۍ کمره ده ماشاءالله چې ډېر ښکلی سیلینګ یې لاول چیک کړي او د هغې نه پس په دیوالونو باندې کومه 3D کړې ده نو الله پاک دې ولې نصیب کړي ول د نظره کېږي دی نه خو ماشاءالله حد یې پکې تمام کړی دی حد ډېر زیاته مزه کوي ډېر زیات خوندور ښکاري خو په کمنټس کې به راته همیشه لپاره وایي چې ستاسو پکې کم یو کمره خوښه شوله اوس هم د دویمې کمرې طرف ته ورولم چې دویمه کمره کې څنګه ډیزاین کړی دی ماشاءالله ماشاءالله ډېر ښکلی ډیزاین یار په دې کې خو د هغې نه سیوا حد پې کړی دی ډېره زیاته مزه کوي یار ډېر خوندور او ښکلي ډیزاینونه پکې کړي دي الله پاک دې ورله نصیب کړي دویمه کمره خو تاسو ولیدل اوس د درېیمې کمرې طرف ته ورځو بیا پکې څلورم هم ده خو یار تاسو به لازمي دا ویډیو مخکې شیر کوئ د دوستانو سره او په کمنټس کې به وایي چې کوم یو کمرې ډیزاین ستاسو خوښ شو دای موږ رالو درېیمې کمرې ته چې سیلینګ یې لاول چیک کړی او ماشاءالله ډېر زیات خوندور او ډېر سپیشل ډیزاینونه یې پکې کړي کوم د رنګ والي استاد دی هر یو چې دی که د سیلینګ ولی دی او که رنګ والا ښکلی محنت یې وله ورسره کړی ډېره زیاته خواري یې وله سره کړې ده اوس د څلورمې کمرې طرف ته ورځم څلورمه کمره ده د ښیمه چې څلورمه کمره زما والله ډېرې زیاتې خوښې شو نو په دې وجه مې وویل راسه دوستانو سره یې پکې شیر کړه چې څه وایي هغې نو ماشاءالله په سیلینګ کې په څلورمه کمره کې چیک کړی چې ډېر زیات خوندور او مزیدار ډیزاین یې پکې کړی دی زما خو ډېر زیات خوښېږي خو تاسو راته په کمنټس کې به لازمي وایئ او په کمنټس کې به اول ماشاءالله ځکه لیکئ چې ماشاءالله حد یې پې کړی دی په دې کور باندې نو تاسو د کور پوره ویډیو وکتل او دا کم لایټونه هر څه چې پکې لګولي د بجلو والا پکې اوس هم لګیا دی بجلو والا پکې کار شروع دی دا پکې به د بجلو والا لږ لګیا دی قاسم نومې دی او د تیمرګرې اوسېدونکی دی نو تاسو د غونډ کور وزټ وکړو خو راته په کمنټس کې لازمي ووایئ چې یاره ستاسو پکې کم یو زه ډېر زیات خوښ شو کومه یوه کمره ډیزاین هم پکې ډېر زیات خوښ شو او ملاویږو پر روان ولاګز کې خدا حافظ تھینک یو